مجاهد پاکستان ته غوسه شو او سخت ځواب یې ورکړ. وایي که د افغانانو نفرت وپاروئ نو ګرانه به درته تمامه شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت خبرداری ورکوي چې پاکستان له وروستیو کړنو سره د ځان پر وړاندې د افغانانو کرکه او نفرت زیاتوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا لا زیاته کړي. مجاهد د پاکستان چارواکو دغه ادعا چې واکې افغان خاوره د هغوی پر ضد کارول کیږي بې بنسټه بولي او په پاکستان کې د ناامنۍ مسله د هغوی خپله ستونزه بولي. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي د پاکستان لوري لخوا ځینې کړنې خبرې او حرکتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې د خلکو کرکه رامنځته شي او حکومت یې مشکوک وي شکایت وکړي او حتی بدلون ووسي. هغه زیاته کړې چې د افغانانو نفرت به دوی ته ګران تمام شي ځکه افغانان چې له چا څخه نفرت کړی نو د هغوی نوم او وقار بیا له منځه وړی دی. یاده دې وي چې تېره ورځ پاکستاني رسنیو خبر خپور کړ چې افغان طالبانو لسګونه هغه پاکستاني کارګر نیولي چې افغانستان کې کار کولو او پرته له ویزې یاد هېواد ته تللي وه. پاکستان په وروستیو کې شاوخوا 1.7 میلیونه هغه افغان کډوالو په ګډون چې ویلي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده د شاوخوا 3 میلیونه افغانانو د ویستو اعلان وکړ. په دې ترڅ کې سلګونه زره تنه په زور وشړل او ورسره ناوړه چلند یې وکړ چې د پاکستان خلاف د توندو څرګندونو او غبرګونونو سبب شو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.